د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب په مشرۍ د روسي او اسلامي نړۍ 11مې نړیوالې ناستې په څنډه کې د افغانستان اسلامي امارت او روسي ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي کمیسیون ناسته ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب یا د ناستې ته په وینا کې ګاونډیو او سیمه ییزو ملکونو په ځانګړي ډول فدراتي پروسې سره د افغانستان اسلامي امارت د اړیکو پر څرنګوالي خبرې وکړې. افغانستان د یو خپلواک ملک او د اسلامي نړۍ د یو مهم غړي په توګه تل له نړیوالې ټولنې سره د متوازن، مثبت او مسؤلانه تعامل غوښتونکی دی. د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر د سیمه ییزو همکاریو په برخه کې د روسي رغنده رول ته په کتو هیله وښوده چې په راتلونکي کې د کابل او مسکو ترمنځ دوه اړخیزې همکارۍ لا پیاوړې او اغیزناکې شي. د افغانستان اسلامي امارت اصولو او ارزښتونو د ښه ګاونډیتوب د اصولو د سیمه ییزې همکارۍ او متقابل درناوي په چوکاټ یې هڅه کوي چې خپله متوازنه او د افغانستان د ملت پر مشروع ګټو ولاړه بهرنۍ تګلاره پیاوړې وساتي. د دغه ناستې موخه د افغانستان اسلامي امارت او د فدراتي پروسیې ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي همکاریو پراختیا او د پانګونې جلبول په ګوته شوي دي. موږ چې څه خبره او څه تعامل د چا سره ولرو یا کومه هوکړه وکړو هغه کې مستقل یو، داسې خنډ نه پکې راځي چې څه مو وویل هغه مخکې ځي. افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی، د چا په فرمایش او د چا په ارادو باندې نه چلیږي. وکې مو وکې ده او کار انشاءالله په تعهد او په ژمنتیا باندې مخ ته وړو. نو غوښتنه مو دا ده چې تاسې هم داسې زموږ سره په تطبیقي او عملي برخه کې په مهمو چارو کې چې اقتصاد او تجارت او زراعت او مختلف پړاوونه دي په دې کې زموږ سره همداسې مخ ته لاړ شي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر د روسیې او اسلامي نړۍ 11مې نړیوالې ناسته کې د ګډون په موخه د تاتارستان جمهوریت کازان ښار ته ورسید چې د یاد جمهوریت مرستیال او چارواکو لخوا یې تود هرکلی وشو.